نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دلّا پاکو بلنم دے والأتلسم نمبر یا رزاق جل جلاله یا رزاق جل جلاله پختو معنی سره ډېر روزي ورکون کیا ټول مخلوق ته رزق رسون کیا علماء کرام رضی نوم ډېر پایدې ذکر کړی وکم نارنه زنانا چې الله پاک دانوم په نهر باندې شل پیری ویو چې خو کې شي ورته کنه په نهر باندې څه پیری وی شل پیری یا رزاق جل جلاله الله ولته دا طرف نه وی رزق ورکي په خیال کې دی بل الله ولته تیز ذهن ورکی کنه تیز ذهن چې هر مشکل خبره حل کولی شي الله ولته خود حافظه ولري خود حافظ فراخ رزق به مولا ورکی یو عظیم خپل ذهن به مولا ورکی باریک خبر باندې وکړي آسان خبره ده کله کله خو کې شي نو خبرې وي یا رزاق جل جلاله نو داسې خپل ذهن به مولا ورکی چې باریک خبرو کوي بل یو دمه طریقه دا څه لیکل ده کنه چې دا معمول جوړ کی چې سحر منځ کې کنه د سحر منځ نه مخ کې لکه اذان وشي لا منځ لا نشي د دې نه مخ کې لفظ لدا الله رانو یا رزاق جل جلاله او ذکر په یو ګټ کې لفظ لري وي بلکې لفظ لري وي سره ګټو دی کنه لفظ لري پر سره ونه ګټو دی دا و یا رزاق جل جلاله نو هغه مې رزق باندې دروازې الله را پراني بیماری او دارنګ کور نه بیماری هم ختم شي او په کور کې خیر او برکت راځي وې شروع به د خې ګټ نه کور کې ودان لکه نه خې طرف ته کوم کوي هغه نه واوس او په هر ګټ کې څه ویرو یا رزاق جل جلاله او دا غره معمول جوړ کی ها یو څنګه د سینو هم سره پر معمول دي خبره پوهه دې په کور باندې بیماری هم ختم کی او په کور کې الله دې د باندې دروازې الله دې رزق راکړي الله واه آسان کار دی کنه درې نمبر پیدا پکې دارا تو کې وستار د سنتو د فرض مېنس کې یو تلوي ورځ پورې سنت کړي دي کنه سنت فرض لانی دې نه څه وخت پره کنه نو تر یو تلوي ورځ پورې 300 ځله للی 500 تر سنت کړي فرض لانی کړي او 500 پیری یا رزاق جل جلاله دا وایو روزانه دا معمول جوړ کی وای دولتمن بشي په دې کې شرط بلم دی وای موږ بچمه سره کې تاسو ته ګران دی وای ته وګورئ موږ بچمه سره کې سار موږ بچمه سره کې نور موږ بچمه سره کې لکه جمع پابندي بډه راځي الا ودا نوم اثر کوي ها او چې کله شروع کوي نو شروع کې اول او اخر کې یو لستری درو شریف سار سنت کړي دي پر جنوي کړي یو لستری درو شریف وي بیا 500 پیری یا رزاق وي اج کله ختم شي بیا یو لستری درو شریف به دعا ان شاء الله تعالی او په رزق باندې دروازې را کولاو تورم نمبر پیدا پکې دارا وڅوګه ما خصن منفس ارما خصن منفس روزانه یو سلی وي یو سلی پیری یا رزاق ترزق من تشاء 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 یو سلی پیری ما خصن منفس وي اول او اخر کې یو لس پیری درو شریف وایو مخکې ته درو شریف یو لس پیری اخر کې ته یو لس پیری امه کې یو سلی پیری سو یا رزاق ترزق من تشاء رزق ورکون کیا رزق ورکون کې خلق له رزق ورکړي چې خو فراخ رزق ورکړي ودا چې کس دا نه توا رزق فتوحات نصیب شي اگر رزق به الله خیر او برکت واسي ډیر وشي آسان کار نه کوي یا رزاق ترزق من تشاء یو سلی پیری او قسم نفس مخکې رسو چې یو لس سره درې شي ٹھیک شو کنه پنځم نمبر وسوق چې 545 345 پیری روزانه للی روزګار وخت څه پیری 545 یا رزاق جل جلاله وې روزانه للی رزق به پراخ شي
او په دې بس کلیواله نه راځي بعض کس رزق پیدا کوي خو ځان په دې سره کوي کنه نه الله تعالی بغیر د سلی کول نو رزق فراهم کوي او خیال کې باندې رزق کم نه ماته ٹھیک ده 545 او دې په وخت نه مقرر ارته دی څلورم نمبر پیدا په اداره دغه په روزانه په تنهایی کې ځان لږه کې ناسیو 1000 پیری وای یا رزاق جل جلاله ان شاء الله الله ولي مقام په دنیا او آخرت کې دنیا کې او آخرت کې دې مقام اسانه خبره ده یا رزاق ذات 1000 وم نمبر پیدا په اداره څوک د موږ نه پسو همیشه پر معمول جوړ تعداد نه مقرره خو موږ کیو یا رزاق جل جلاله یا رزاق ارسل پیری وای نه الله تعالی ورته غیب رزق مقرر کی دا طرف نه ورکی د خیال کې نه دا تجربه خیر دی کنه فرض نه پسو ټول څه ویل شي یا رزاق جل جلاله رزق دروازې باندې الله تعالی اتم نمبر دغه پکې دارې اتم نمبر دې سړي چاته نشانه ساجد دي نه خبره چاته سي نشانه سمې لګا حاجتي ورته وکړه دې ته واري مطلب زمیدار دې شروع وغیرہ څه ته واري کنه وغیرہ زمیداری سامان ته واري یا بل پیسې ته واري لاګې له ورته کې به خدای ما سره امداد وکړي د لاس پیره سره وځي دا څه لګا د څه وکي نو ولس پیره بداوي یا رزاق جل جلاله صبر ولس درې وي به واقعته فلاجت کیږي به زراغله زما ضرورت ان شاء الله تاسو دې انکار نه کوي ها ولس هو اسانه خبره یا رزاق جل جلاله ولس پیره دی واقعته دی ان شاء الله دې الله غاړي غوړ اساس الله تعالی دی روانه اجنه سبب ولا بانو ولا دې شي نه اي مراد ته ازو خبره خبر مشوره دی مراد ته ازو یو کس لورغه وې خر می پکار دی کسه خر دا کسه ته څنګه خر خو ځای چا پوتو خر کور ولاړو کنه دې خر आवाज وکړل جواز یو کنه هغه ته ظالم خر ولاړل هغه ته د شله وبانی ما هته وکړه وبانی هم ما ته چا پوتو نو سوال نو زما خبره باندې خر په خپل یقین کې زما په خپل یقین نه کوي کنه خبردار چې نن سبا دا خبره دې ته شي خاصه مبروتي یره ویا خراب دي راځه وړه خدای بل درو نن سبا خلک وایي ان شاء الله قران کې وراشي کنه دا د منافقانو صفات دي اذان دې بچو نو شاید سره خبرت دی مسلمان ضرورت دی ما کوي دا څه کار دی منافقانو خلکو نن دا منافقات ډیر عام شوی دی ها نو وظیفه ان شاء الله ځکه ضروري چې خپل په الله ربانه کې ها یا رزاق جل جلاله نه هم نمبر پیدا پکې دارا وڅو په جیل کې ویګانه څه کې جیل کې هغه جیلی سل پیری دا الفاظ وي الله پاک دا نو څو پیری روزانه وي یا رزاق جل جلاله دعا غواړي ان شاء الله چې هغه جیلی والا رجل نه الله وایي څنګه اسانه خبره ده دا تجربه شوی خبره ده ها سل پیری روزانه وي الله به اخلاص دي هغه چې بیماری سره بیمار دي او ډاکټري علاج کې هوڅ کېږي نه نو هغه بیمار روزانه څو پیری وي یا رزاق جل جلاله دعا غواړي ان شاء الله دې بیمار ته الله شفا ورکړي